بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو د انلاین لر یوټیوب چینل لارې زه تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ. نننۍ ویډیو زمونږه د انګلیسي ژبې زده کړې په باره کې ده چې دا د انګلیسي ژبې د زده کړې د ویکابلرۍ د برخې لومړنۍ ویډیو ده. دوستانو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته 10 د انګلیسي ژبې لغاتونه تدریس کوم چې هم مې درته په انګلیسي او هم په پښتو درته ترجمه کړي دي او د هر لغت سره زما دوستانو تاسو ته یوه جمله هم جوړه کړې چې تاسو پرې ښه پوه شئ. یعنی دغه لغت مې په جمله کې تاسو ته استعمال کړی چې هم په انګلیسي او هم په پښتو لیکل شوی او هم به زه درته وایم. نو ټول نه مخکې که تاسو زموږ یوټیوب چینل انلاین لرنه نوي سبسکرایب کړئ نو هیله درنه کومه چې زموږ یوټیوب چینل انلاین لرنه سره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیو نور دوستان سره هم شریک کړئ ترڅو هغوی هم ګټه ترې واخلي او ویې ګوري او زموږ ویډیو هم در سره لایک کړئ. راځئ چې درس شروع کړو. لومړنی لغت پرامس. پرامس وعده یا ژمنه. پرامس وعده یا ژمنه. My father promised to buy a car for me. زما پلار ژمنه وکړه چې زما لپاره به موټر واخلي. My father promised to buy a car for me. زما پلار ژمنه وکړه چې زما لپاره به موټر واخلي. دوهم لغت treatment. treatment درملنه یا علاج. Your treatment will start next week. ستاسو درملنه به راتلونکي هفته شروع شي. Your treatment will start next week. ستاسو درملنه به راتلونکي هفته شروع شي. دریم لغت کریول. کریول ظالم. ظالم. He is a cruel man. هغه یو ظالم سړی دی. He is هغه a cruel man یو ظالم سړی دی. څلورم لغت conceal. conceal پټول. پټول دوستانو دا دې پاره نه استعمالیږي چې مطلب ته یو چا نه یو شی پټ کړې یا مطلب غلا ترې وکړې، دې لپاره نه استعمالیږي. دا شی پر استعمالیږي چې یو شی تا سره وي او غواړي چې ملګري نه یا بل چا نه پټ کړي چې مطلب دا شی ما نه ونه ویني، نو دې لپاره بیا کنسیل استعمالیږي. I will conceal my phone password from you. زبا خپل موبایل پاسورډ له تاسو څخه پټ کړم. I will conceal my phone password from you. زبا خپل موبایل پاسورډ له تاسو څخه پټ کړم. پنځم فراجل. فراجل نازک. فراجل نازک. It is very fragile phone. It is very fragile phone. دا ډیر نازک موبایل دی. It is the very fragile phone. ډیر نازک موبایل دی. شپږم apologize. apologize بخښنه غوښتل. بخښنه غوښتل. apologize بخښنه غوښتل. He apologized for his son's behavior. هغه د خپل زوی د چلن له امله بخښنه وغوښته. اووم disobey. disobey سرغړونه کول. سرغړونه وکول. He disobeyed from the rule of court.
he disobeyed from the rule of court. هغه د محکمې له حکم څخه سرغړونه وکړه. یا هغه د محکمې له پریکړې څخه سرغړونه وکړه. disobey سرغړونه کول. اتم سای حوصله کول. don't sigh here دلته حوصله مکوه. نهم happy خوشاله. I'm happy from you زه له تاسو څخه خوشاله یم. یا زه له تا څخه خوشاله یم. I'm happy from you زه له تا څخه خوشاله یم. لسم behavior سلوک یا چلن. your behavior is very bad ستاسو چلن ډیر بد دی. your behavior ستاسو چلن is very bad ډیر بد دی. behavior سلوک یا چلن. دوستانو نننۍ ویډیو زموږ په همدې ځای پای ته رسیږي. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. تر بلې ویډیو زه تاسې نه اجازت غواړم. نو بیا هم په آخره کې یادونه درنه کومه که تاسې زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړی، زموږ ویډیو خامخا در سره لایک او شیر کړی. نو که تاسې په کوم ځای کې پوښتنه یا غوښتنه لرئ نو هیله ده چې په کمنټ کې ولیکئ. انشاءالله چې زه به تاسې ته جواب درکړم. او زموږ د واتساپ شماره هم په سکرین ښکاري، نو تاسې هلته هم زموږ ته پیغام پرېښودلی شئ. نو انشاءالله زموږ نورې ویډیوګانې به هم د انګلیسي ژبې زده کړې باره کې همدې چینل لارې خپرېږي.